أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم صدق الله العظيم. نن به سورة آل عمران درس نمبر 200 شروع کو. په دغه کې به آیات نمبر 90 ترجمه او تفسیر وکړو. فيه په دغه کوټې کې یعنی په د خانه کعبه کې آیات نخې دي، آثار دي، بینات واضحه مقام ابراهیم مقام ابراهیم پکې ده، ومن دخله او څوک چې ور داخل شه کان آمنا اب څه شي په امن کې شي. ولله او خاص الله د پاره علی الناس په خلکو باندې فرض ده حج البیت حج د بیت الله من استطاع الیه سبیلا هغه چا باندې چې هغه طاقت لري حج د پاره د تلو. ومن کفر او څوک چې کفر وکي فإن الله بشک الله چې ده غنی عن العالمین هغه بې پروا ده د ټول عالم څخه. نن درس کې په د خانه کعبې یو بل فضیلت ته اشاره شوې ده چې هغه د خانه کعبې حج کول، همدارنګې د خانه کعبې هلته امن ده او همدارنګې هلته مقام ابراهیم ده. متاسې هغه ورځ هم د خانه کعبې یو فضیلت دا یلی وه چې فضیلت دا و چې ټولو کې اوله کوټه چې اول کور چې عبادت دپاره په مخ د دنیا جوړ شوی دی هغه خانه کعبه وه. نن الله پاک د همدغې کوټې همدغه کور بل فضیلت متاسو ته بیانوي چې یو فضیلت دا ده چې هلته مقام ابراهیم ده. مقام ابراهیم به تاسو لیدلی وي داسې یوه تیږه د جنت نه راغلی ده چې کله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د خانه کعبه جوړوله نو په دغې به درېدل او تیږې به کېدولې، تیږه به ورسې جګېده بیا به ورچټېده. نو هغه ډېره پسته تیږه وه، په هغه تیږې نه د ابراهیم علیه السلام مبارکې خپو چاپونه اوس هم شته دي. مخکې دا تیږه چې وه د خانه کعبې دروازې سره څنګ کې وه. بیا چې کله آیاتونه نازل شول چې کله تاسو طواف وکوئ نو بیا تاسو دغې مقام ابراهیم دغه تیږې سره څه کوئ 2 رکعته نفل کوئ. نو بیا خلکو به چې طواف کولو نو هلته به لږ مشکل وه نو بیا دغه تیږه راوخڅه لږه خانه کعبې ته مخامخ کېدوله. اوس حاجیان هلته 2 رکعته لمونځ کوي. ضروري نه چې خوا هماغه دې سره جوختې وکړې، دا ټول مقام ابراهیم کې ارسي چې هر ځای کې دې 2 رکعته وکړل ثواب یې ډېر دی. الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي. نو خانه کعبې یو فضیلت دا ده چې مقام ابراهیم هلته دی. بل فضیلت یې شی دی چې هلته ومن دخله کان آمنه چې هر څوک ورننته هغه به په امن کې. څه مطلب په امن کې به وي؟ دا یې موږ تاسو شرعي مسله ده چې هلته به چا سره جنګ نه کوي، دشمن په مخه ډېر هغه څه به ورته نه یایي. حتی چې حکومت دپاره یو قاتل وي، حکومت ورسې راشي چې دا قاتل ار نه سمې هغه ته به هم څه نه یایي. امام ابو حنیفه رحمه الله بیا څه یایي چې ارنیوای خو نه شي خو داسې به کوي چې هغه نه به هلته ماړی او اوبه باندې کړي چې هغه هلته تنګ شي چې دا خانه کعبې دا حدود حرمو نه وځي نو بیا به حکومت څه کوي ار نه سي. صرف د مو پیغمبر علیه السلام ته چې کله هغه مکه فتح کړه نو یو څو ساعتو لپاره ورته اجازات وشوه چې دا کوم قاتل مردارخور دي دا ونې سوسې کا مردار یې کا. هغوی کې یو دانه وه هغه ډېر ظالم وه، د نبي علیه السلام بېزتي به یې کوله، زیاړې به یې کولې. هغه چې وه د خانه کعبې په دا غلاف کې ځان پټ کړی وه. نو نبي علیه السلام ته امر وشو چې دا ورونې سم دالته صحابه ورته وویل همالته یې څه کوه مردار کړه. هغه څو ګنټو لپاره الله پاک اجازات کړی. هغه نه بعد بیا نبي علیه السلام ډېر په تاکید سره وی چې تاسې دلته څوک مړ نه کوئ، څوک ار ونې نه سو چا سره جنګ ونه کوئ. حتی انسان خو پرېږده چې ځناورو ته هم هلته څه نشي یلی،
ماش منګاس به نه مړ کاوي مچ ته به څه نه یایي هغه شته نه خو زه مثال درته پیش کوم په روایاتو کې ارسي چې کوم روایاتو کې خو نه لکه علماو دا لیکلي دي چې ځناور د حدود د حرمو ته ننوځي هغه هم پوهېږي چې دلته ما ته څوک څه نه یایي تاسې به لیدلي دنیا کفتارې دي د نه تښتي نه پوهېږي چې ما ته څوک څه نه یایي دا د خانه کعبې فضیلت دی او که داسې یو سړی وي چې مثال خبره هلته ورانای کوي خانه کعبې ړنګولو کوشش کوي بل څه کوي نو داسې کاس به بیا نسې ځکه که دا ته نه نسې هلته هغه څه کوي فساد جوړوي حاجیانو ته مشکل پیدا کوي لکه څو کاله مخکې هغه کوم مردار خور وه پټرول یې ځان څه ننباسلي وو خانه کعبې ته یې وروشندل بیا اور یې ورچوله نو هغه مالته پولیسانو څه کوه ونیوله نو دویم فضیلت یې دا دی دریم فضیلت یې دا دی چې حج به کوې په کوم شرط چې تا سره دومره پیسې وي چې هغه تا سره زیاتي پراتې وي کور خرچ مرچ هر څه دې روان وي او دا پیسې د سره نوره زیاتې وي چې په دغو پیسو باندې ته هلته تللی شي او واپس څه کوی شي راتلی شي نو په تا باندې حج فرض دی نو تاسې سوچ کوئ تاسې سره خو دومره ډېرې روپۍ دي چې یو ورته نه 50 ورته تللی شو په بیا هم حجو ته نه ځو حج چې چا باندې فرض وي دا ما کسه چې ولا لږ مې ګیره سپینه شي بیا به حج ته لاړ شمې ځکه اوس ځوان یم که اوس حج ته لاړ شم بیا چې واپس راشم حج ساتای نه شمې نه دا غلطه خبره ده دا خو دا مطلب شو چې بس اوس لمونځ مه کوه ځکه چې اوس ځوان یې ځکه چې اوس د ماسخوتن لمونځ وکړه بس وریش نه وځي بیا د نه ګناه کېږي نو دا خو به لمونځ خو به نه پرېږدې دا خو بیا روژې هم نسه ځکه چې سپین ږیری شي بیا روژې نسه دا خو د شیطان دوکې دي حج د فرض ده ډایرکټ کوه زر تر زره حدیث شریف ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا باندې چې حج فرض شي او د حج ته لاړ نه شي او همدغه حال کې مړ شي نو بیا په هغې دنیا کې د خواښه دی چې یهودي ارجګېږي او که نصراني ارجګېږي یعنی مسلمان نه اسلام نه څه شوي ووتې عمر رضی الله عنه به وی چې زه زړه مې غواړي چې دا کوم خالق حج ته نیسي او دغسې ویر شمې او جزیه څه کم په مقرره کم جزیه مطلب څه جزیه خالق په کافرانو مقرروي او دوی جزیه په مسلمانانو مقرره کم مطلب دا چې دا اسلام نه وتلي دي ځکه حج ته نیسي نو حج ته چې د فرض شه ځان رسوه ځکه د مرګ او د ژوند پاته نه لګېږي هیڅ ګارنټي نشته د انسان چې کله به مړ کېږي نو کوشش کوئ حج ته زر تر زره سا کال روان دی چانس دی داخلي وکوئ ماشاءالله هغه کرونا بانه وه کرونا هم څه شوله ختمه شوله یو ورته نه دوه ورته لاړ شه درې ورته لاړ شه عمرو ته لاړ شه خو ډېر ښکلی عبادت دی ډېر سکون دی ورکې یو ورته تاسې چې د حج خوند ولیده چا چې لیدلی دی هغوی بیا قرضې کوي چې زه واپس هلته لاړ شم هلته یې تا روحاني ماړی میلاویږي لکه څنګه یې تا بدن ته د ماړی او د اوبو ضرورت دی همداسې مو روح ته ضرورت دی هغه ټوله روحاني خوراک هلته دی ښه او علماو یو بل هغه لیکلی د خانه کعبې فضیلت کې چې د خانه کعبې په کوم طرف کې چې ډېر باران کېږي هغه طرف چې څومره ملکونه پراته وي هلته ډېر بارانونه کېږي دا بالکل صحیح خبره ده او ټول کال د هر موسم میوې پکې څه دي میلاویږي دا ابراهیم علیه السلام دعاګانې ورته شوي دي بل چې دا مو چې اوس د آیات مبارکه کې ووي من دخله کان آمنه څوک چې ور داخل شي هغه به امن کې وي الله پاک د خانه کعبې د برکته د څومره مشرکین چې هلته وو دا اوس چې مسلمانان پکې دي هغه ټول د حملو نه څه دي محفوظ دي څوک کوشش نشي کوی که څه د امریکا څومره نیغه نیغه کېږي لوی لوی ملکونې حملې وکړې ویلې هلته یې نشي کولی خو نه چې دا سوچ وکړي چې زه په هغه ځینې حمله وکړم زړه کې ډار ارځي تاریخ ورته معلوم دی ابرهه دا یو لوی مردار بادشاه تیر شوی دی هغه وی چې زه د خانه کعبه ړنګام پلان ورسره و هغه صورت په 13مې سپارې کې راشي علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیا تا ونه لیده هغه حالات دی پلانو والا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم
آیا مو ونه ګرځوله د هغوی هغه چال او تدبیر چې ختم مو کا او تمام مو کا هغوی نه به الله پاک هغه واړې واړې تونتکې مرغۍ راواستول هغوی څه واړې واړې تیږې وې حدیثو کې راځي چې دا تیږه به پاسه نه پر خوشې کړه د چې کوم سړی به په پیل ناست وه ده په سار به ولګېده ده کې به ننته دنه به ووته په پیل کې پیل نه به لاندې دومره سروای به وکړه پیل به هم مردار شه او سړی به هم مردار شه هغه ټول لښکر مردار شه او خانه کعبې ته دومره نقصانه ونه رسېده د دغه حفاظت ذمه الله خسته ده ها فيه آیات په دغه کوټې کې په دغه خانه کعبه کې نخې دي بینات واضحه مقام ابراهیم په دغه کې مقام ابراهیم ده ومن دخله او څوک چې ور داخل شه یعنی د حدود حرمو ته داخل شه کان آمنا هغه به امن کې وي دا د نبی علیه السلام نه مخکې چې کوم مشرکین وو دوی به هم د خانه کعبې ډېر عزت کوله هلته چې کافرانو ځکه ابراهیم علیه السلام نه ورته دا روایت څه را روان وه نوره پوهېدل چې مثال خبره چې مونږ خپل دینار څه ګډ واډ دی مشرکان دا یو خو د خانه کعبې ته به چې چا کاږه سترګې ولې د سترګې به یې ته نه وباسلی شي دغه ځای ته به څه نه یایې ځانونه به یې په مړ کول خپله به یوه روپۍ نه لرله قرض به کوله خو خانه کعبې څه به کوله حفاظت به کوله ومن دخله او څوک چې ور داخل شه کان آمنا هغه به په امن کې وي ولله خاص الله دپاره علی الناس په خلکو باندې حج البیت د خانه کعبې حج د بیت الله حج په فرض ده من استطاع په هغه چا باندې چې استطاعت لري طاقت لري الیه سبیلا د خانه کعبې د لیارې طرف ته یعنې د لیارې خرچه ورسره وي بس تا باندې حج فرض ده ضروري نه ده چې تا سره 10 کروڑه روپۍ پیدا شي بیا به حج ته ځې نه ومن کفر او چا چې کفر وکا فإن الله بشک دا سړی چې ده بشک الله چې ده غنی بے پروا ده عن العالمین د ټول عالم څخه دا آیات چې نازلېده دا داسې چال وه چې یهودو ووې چې موږ مسلمانان یو نو نبي علیه السلام ورته ویل چې ښه تاسې مسلمانان یوئ خو نو مسلمانان خو حج کوي تاسې حج ولې نه کوئ هغوی چې نه حج نه کوو نو الله پاک دا آیات نازل کا څوک چې حج نه کوي هغه کافر دی ای یهودیانو تاسې څه یوئ کافران یوئ نن دپاره همدا آیات درس بس دی وما علینا الا البلاغ